او دا واقعات او قصې الله مونږ او تاسو ته عبرت د پاره بیانوي. او اللہ جل مجدہ ارشاد فرمائی ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. مومنانو دو صفتونه ځان کې پیدا کړي، بیا به در باندې کافر غالب کیږي نه. تاسو به د کافر مقابله کې شکست نه خورئ. نو بیا ورته الله جل جلاله قرآن پاک کې د واقعات په شکل باندې بیانوي چې چا صبر کړی دی، چا تقوا اختیار کړی دا، چا د خدای د حکمونو احترام کړی دی، الله رب العزت د هغې انجام څنګه کړی دی، او چې چا صبر او تقوا ځان کې نه دی پیدا کړی د هغې انجام څنګه شوی. د دې وجې نه ما چې کوم آیتونه ګڼ ولوستل د دې تعلق دی واقعې سره دی. جناب موسی علیه السلام چې کله وفات شو، د هغه نه وروسته نور پیغمبران د بني اسرائیل وفات شو، او بني اسرائیل په ګناهونو کې داسې ابته شول چې په هغې کې د قربانۍ ماده ختمه شوه. د خپل دین د حفاظت د پاره، د خپل ځمکې د حفاظت د پاره، په هغې کې د مال جان د قربانۍ ورکولو ماده ختمه شوه. نو الله په یو کافر بادشاہ مسلط کړ. هغه کافر بادشاہ ورله شکست ورکړ او د دې بني اسرائیلو سره یو صندوقو، او په هغه صندوق کې څه تبرکات ښودي شوي وو. مثلا په هغې کې د تورات تختې پرتې وي، په هغې کې د موسی علیه السلام امسا پرته وه، د موسی علیه السلام پټکي وغیره دا پکې پراته وو، دا تبرکات وو. نو دې بني اسرائیلو به د هغه صندوق په ذریعه باندې بعض موقعوں کے برکت حاصلولو پاغی بانے اللہ پہ اگا قوم دا سے مسلط کو اگا کافر چا اگا صندق امتن یورو او دا بالکل پریواتو. نو دا شبیل علیہ السلام پیغمبر زمانہ دا. شبیل علیہ السلام ورطاو فرمائل چې تاسو خو دونه پریوته چې د دین اخوا بل داسې درجه نشته چې هغې ته وغورځېږئ، واپس به خپل ځای له راځئ نو هله به کامیابېږئ. شبیل علیه السلام ورته فرمایل چې تاسو د خپل دشمن سره مقابلې لپاره تیار شئ. قوم وتوی یو بادشاہ مونږ د پاره مقرر کا چې بیا مونږ د هغه په نگرانۍ کې دشمن سره مقابله وکړو، جنګ وکړو. قرآن پاک فرمائی الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اے زما پیغمبر تا غد بنی اسرائیلو قومونو تا ڈھلو تا دا اغی جماعتونو تا گورنا من بعد موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام دا وفات نباد اذ قالو سو وقت چیغا قوم دا بنی اسرائیلو ویلے لنبی دخپل پیغمبر شبیل علیہ السلام پا وقت کے داغا وقت کی یو ویلے غتا ابعث لنا ملکا، اے شبیل علیہ السلام آزمون دا پار یو بادشاہ مقرر کا نقاتل فی سبیل اللہ،
چې مونږ د الله په لار کې د خپل دشمن کافر سره جنګیږو. مونږ له بادشاہ مقرر کړ. قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. بنی اسرائیلو د بادشاہ د مقرر کولو مطالبه خو تاسو کوئ بے شکا، لیکن مزاج کم نافرمانی پرته ده. اسنه چې جنگ در باندې فرض شي بادشاہ د تخله مقرر کیو بیا د جنگ نه انکار وکې داسې ونه کې. د دې ورته ویلې قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله. اے د الله پیغمبر شبیل علیہ السلام آخر سوجد زمون د پارا چې دشمن سره بجنگ نکو. وقد اخرجنا من دیارنا، دغه ظالم قوم خو مونږ د خپلو کورونو نه بار کړیو. وابنائنا، پلار د زوی نه جدا کړی دی، زوی د پلار نه جدا کړی دی. ولې بجنگ نکو ورسره؟ اللہ فرمائے فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. اللہ فرمائے چې کله به باندې جنگ فرض شو او حکم ورته راغی تولوا، نو اکثریت اعراض وکړه الا قليلا منهم، ما سوا د چند کسانو نه چې هغه د جنگ دپاره تیار پاتې شو او اکثریت اعراض کو. او سوال دا دی چې د جنگ د پاره مونږ له بادشاہ څوک مقرر کیږي؟ جناب شبیل علیہ السلام اللہ تا سوال کئی یا اللہ دا بنی اسرائیل وی مونږ د کافر دشمن سر جنگ کو، مونږ لا امیر مقرر کا، بادشاہ مقرر کا. اللہ سوک ولا مقرر کا دا اللہ دا طرف نہ حکم را دے. شبیل ما دا دی دا پارا طالوت بادشاہ کرلو، ہمیں دی دا پارا امیر مقرر کرلو. اللہ فرمائی وقال لهم نبیهم، قوم تے خبردارے ورکو ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. اے بنی اسرائیلو اللہ رب العزت فرمائی ما تاسل طالوت بادشاہ کا. بیخ طالوت بادشاہ ہوئے او قالوا انا یکون له الملک. عجیب خبر دا منک طاقتور خلقشتا، مالدار خلقشتا، اثر رسوخ والا خلقشتا، نو پا منبانی لطالوت بادشاہ شو. دا سنگ چلو شو مطالبہ خود زمونگو چه سوک بادشاہ دے مقرر شی، خدا سے سڑی خوب مقرر کول نو پکار چه اغا غریب دے، مال دولت نلری، جیداد نلری، نو لدی بادشاہ مونگ دا پار مقرر کو. او بیوی ونحنو احق بالملک منہو، دا طالوت پا زیبان خود بادشاہ ہے زیاد حقدار مونگو چه مونگ کے سوک مقرر کروی. دا زمونگ دا خاندان نم ندے، مالدار و جیداد مند ہم ندے. ولم یوت ساعتا من المال. اللہ رب العزت ورتوئی چه دا ما پیغمبر دیتا ہوا یا چه دا بادشاہ دا پارا چه اللہ سوک مقرر کئی، نو اللہ دا چه مال دولت تا نگوری، اللہ دی تا نگوری چه ستا دا خاندان ندے او کندے. اللہ چه کم صفتون دا بادشاہ دا پارا مناسب گنی اچ پچا کی ویو مغا بادشاہ کئی. پتالوت کی دا صفات موجود دی سکے بادشاہ کے. اللہ ورطا فرمائل
قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم. اللہ کا پتا سو غورا کڑے دے اغلے جسمانی قوت شکل صورتم خیستوار کڑے دے او دا بادشاہ ہے دا کولو طریقم اغتا اللہ خودل دا علمم ورسرشتا پویم ورسرشتا او دا شکل او صورت او طاقت او قدرت نم اغتا سکے خلے دا دے وجنا چھ دا کم سیزن ضرورت دا مشرے دا پاروی اللہ رب العزت اغتا ورکڑی دی وی خدا ٹھیک دا نو جنگ دا پارا خو تیار شو طالوت بادشاہی امنلا دا اللہ پیغمبر ورتوئی چھ جنگ دا خوزے خو گورے لار کے بدربانے اللہ امتحان کئی دا سشی امتحان برابانے کئی اللہ با دیتا گوری چھ پتا سکی دا صبر صفت شتاو کنشتا اللہ با دیتا گوری چھ پتا سکی دا تقوی صفت شتاو کنشتا پتا سکی دا خدای دا حکم احترام و عزت و ادب شتاو کنشتا دا امتحان بدربانے اللہ کئی گورے وی خدا بسنگ چلی وی مخی چی منگزو یو نیر برازی یو دریاب برازی پاغی بانی با پورے وطلوی او گرمی دا تاسو بانی با تندر آگلی نو اللہ بس تاسو دا صبر امتحان پا دی بانی کئی چی تا دا خدای پلار کی دا جنگ دا پارا ورزی نو پتا کی دا تند دا برداشت کولو قربانشتاو کنا پتا کی دا تکلیف دا برداشت کولو مادشتاو کنا تب اخپل زان صابر کی دا عبود اسکلو نو کنا نو که پتا کی صبر وی خو تب جنگ لتیار شو که پتا کی صبر نی تب اس جنگ لتیار شو نو دا اللہ پاک بدربانے گورے دا امتحان کی او گورے دا دا خدای حکم دے تاسو تب وی چی دین او بمسکے نو چی تاسو تا خدای حکم در کی نو اللہ دا امتحان مکی چی تر خدای را دے حکم قدر کیا کنکے تا دا خدای دا حکم احترام و ادب کیا کنکے ذکر تقوی وی دیتا چی انسان دا اللہ دا حکمون احترام او ادب کی اللہ با دا صبر و دا تقوی امتحان در مانے کی روان شل چی روان شو پا ضرگونو کی دی چی کل اورا سیدر ختن دے اغشتی دی چی پا دے دریاب بانے ورگت شو نو داسی ہے دا بوس کلی داسی ہے اس کلی چی خیٹ پہ درنی شوی او بیا طالوت تا وی چی دا موخو اس دے قوم سر دا جنگ طاقت نشتا نو دیر خلق پکی واپس شلو او سکسان داسی ہو چی قرآن وی پاگی کے صبر و تقوی وا نو آگی اگا ابو پا اگا انداز بانیو نسکلے صرف دون اجازت ور سرو چی یو چون خلے کے واچوے چی دے سرم لگا تند سرشی بس اگا چون قدرے ابی واچو لے پا مڑا خیٹے او نسکلے دا صبر امتحان کم کامیاب شو دا تقوی پہ امتحان کم کامیاب شو نو دی بیا دے شبیل علیہ السلام تاوی چی خدا طالوت پا مونگ بانے چی بادشاہ شو او مونگ دسر جنگ لمزو نو زدل بادشاہ ہے سا علامہ با مونگ ترازی وی او علامہ برازی درتا وی سا علامہ بی وی آغا کافر قوم چی تاسو نکم صندوق پا زور اغشت دے او پاغی کے اغا تبرکات پراتو او تاسو با پاغی بانے فتح حاصلولی یو وقت کی نو آغا خودرنا آغا دشمن اوڑی دے نو آغا صندوق با اللہ پاک دا فرشتو پا ذریعہ بانے روڑیا دا طالوت مخیطہ بے کی دی دا با علامی صندوق امراغی دا طالوت علیہ السلام دا طالوت مخیطہ آغا کی خودی شنو خلاصہ دا چھ قرآن پاک فرمائی جنگ دا پارا لار دا کافر قوم چھ کم کمانڈر دے اغا جالوت تے او دا اغا سر فوجانم دی او تکڑا تکڑا بدلنے دی قوی قوی جسمنے دی دا اللہ رب العزت شان چھ دا اللہ پیغمبر داود علیہ السلام
دا دغه وخت کې الکو او دا د جنگ د پار روا شویم نو د خپل سکار له روان شو دا الله شان دې خبر شو چې دغه څه چل دې دام لاړو چې لاړو د سره یا لا لنده واخله یا مچوغ نه واخله خدای خبر چې دا خلک مچوغ نه پیژني که نه خو چې مشران دي دا یې پیژني په دې به خلقو لوبې کولې کاڼي به یې ویشتل نښې به یې ویشتلې د ځان سره یو 3 کاڼي اخیستي جالوت اعلان وکړو شته څوک چې مقابلې دپاره راوځي اوس نو خلق خو یېرېدل ناګهانه داود علیه السلام طالوت ته وې مال اجازت راکړه زه وروځم نو طالوت خو هلک دی بدن هم کمزورې دی دا داود علیه السلام جالوت چې دی وکتو خوشحاله شو چې ځکه خیر مقابلې له خو مې کمزور سړی راغی لیکن داود علیه السلام سره خو خدایي طاقت و الله طاقت ورکړو بس داغه مچوغ نه کاڼي کېښول چې ګزاره مې باندې وکړو دا جالوت یې په تندي باندې وویشت او راویې غورځولو او بیا ورغې او سر یې ترنه قلم کړ الله رب العزت ورته فتحه ورکړله قرآن پاک دا واقعه بیان کړې ده او تفصیل سره بیان کړې ده ما لږ را مختصر کړله ځکه چې وخت ډېر نشته نو ما را مختصر کړله خلاصه دا چې بني اسرائیلو ته الله رب العزت په دغه موقع باندې د جالوت په قتل سره او د هغه د فوجانو په شکست سره غلبه ورکړله خو دا کسان چې دا چا جنګ وکړلو قرآن پاک فرمایي دا په تعداد کې لږو هغه اکثریت خو لاړلو او دغه کم تعداد ولا خلق چې په هغې کې د صبر ماده وه او په هغې کې د تقوا ماده وه الله پاک هغه کم خلق په هغه لوی طاقتور قوم باندې غالبه کړو څنګه چې قرآن پاک مونږ ته ښودلې ده د بدر په جنگ کې 314 صحابه کرام دي او په ګڼ تعداد د کافرانو باندې الله پاک غالبه کړو ولې صبر او تقوا پکې وه نو الله پاک مونږ ته وایي چې که تاسو ځان کې صبر پیدا کړو په تاسو په ځان کې تقوا پیدا کړه د الله په حکمونو باندې روان شوی د خدای د حکمونو احترام هم وکړو تاسو به کافر باندې غالبه کېږي نن چې مونږ کې صبر نشته مونږ کې تقوا نشته کافر قوم په مونږ باندې غالب دي کافر زورور دي مونږ کمزوري یو هغه چې مونږ په باندې 80 کاله دا کشمیریان هم واغشتل او قتل هم کړل په هندوستانیانو باندې او خپل فوجیان هم پکې لاړلو قوم هم پکې لاړلو هغه کشمیر دغه دې پرېښودو هندوستان ته که نه دونه جرأت شته چې هغه کشمیر د هندوستان آزاد کړي کشمیریان د هندوستان نه محفوظ کړي د هغې عزتونه محفوظ کړي ولې ځکه چې حکمرانه طبقه چې د هغه د صبر او د تقوا نه خالي شوله او کله چې حکمرانه طبقه کې صبر او تقوا ختم شي بیا دشمن په هغې باندې غالب کېږي نن په مونږ باندې کافر غالب دي وګورئ نن قومونه لګیا دي ملکونه لګیا دي هغه بني اسرائیل چې هغې فلسطینیان قتل کړه د هغې ماشومان یې قتل کړه نارینه یې قتل کړه زنانه یې قتل کړې نن مسلمان ملکونه داسې بې غیرته شو د صبر او تقوا د نشوالي په وجه باندې چې بعضې قبول کړلو ویې منلو تسلیم یې کړلو او زمونږ پاکستان هم ورته تیار ناست دی خو د خلقو نه لږ یریږي الحمدلله یو شي باندې د الله شکر ادا کوي دا د الله شکر ادا کوي چې په دې ملک کې علما شته په دې ملک کې دیني مدرسې شته په دې ملک کې جماعتونه آباد دي په دې ملک کې تبلیغي مراکز آباد دي په دې ملک کې خانقاهونه آباد دي زما د په ذات د خدای باندې قسم وي که د دې خلقو یره نه وي دې حکومتونه به اوسه پورې اسرائیل پخوا تسلیم کړی وي لیکن ګوري موقع ته دا لګیا دي موقع ته ګوري هغه سعودي عرب چې زمونږ د دین مرکز دی هغه هم لګیا دي موقع ته ګوري بعضې مسلمانانو ملکونه هغه تسلیم کړل لګیا دي ولې ځکه صبر او تقوا نشته دی نو دشمن غالب دی د دشمن نه یریږم زه کمزور یم الله رب العزت دې مونږ کې د صبر او د تقوا ماده پیدا کړي
اللہ رب العزت نے مسلمان کے غیرت و عزت پیدا کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.